السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور عبید خان. ملګرو دې سیټ ته به تاسو ته کاري. د دې نوم دی عظمت خان. د دې دا ویډیو درسره شریکوم، نو زه راځم بیا څه پې وروسته خپلې خبرې کوم. راځئ دا ویډیو وګورو. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور عظمت خان. جهانګیر شعیب اختر صاحب سره تا داسې نیولی که داسې ده که نه جهانګیر خانه چې ویل کېږي چې په هجرت کې څه شی برکت وي. زه خو یم که نه چې د ایټالیا نه هجرت وي. نه اصل خبر دا ده وایي ځای کې اوسېږي ورته چې ژوند ښه نه و باید چې تا ځای بدل کړي. ژوند ښه دی ژوند شکر دی ښه دی. داسې ونه کړو پرمختګ ول څه کې خو لا نورې څه کیسې دي هغه وضع بیا شعر کوي څه کیسې پیسې دي. خو زه وایم چې یاره د ایټلي نه چېرته بل ملک ته لاړ شو. بله خبره یو متل را یادېږي وایي ملک ګلی و تعریف کړي ګلی دي وایي صاحب چې موږ پرېږدي اورې نو اول ګلی وایي زموږ پیغو ګلی نه دي وایي. ملکونه ډېر دي باید چې موږ نور ملکونو ته د دې نه هجرت وکړو. عایشه بسې زمونږ ته څه وایې چې کوم ځای ته هجرت وکړو کوم ملک؟ یاره په دنیا کې ښه ښه ملکونه شته او ډېر غټ غټ نام زه به ته دوه دغه کېدم اپشنونه یو کې او که جرمني. اصل خبر دا ده یو کې خو په ویزه ښه دی چې لاړ شو او جرمني هم چې اجازت ولري بېچاره هغه یو چیز دی چې هغه ته انتظار دی نو چې هغه راشي نو زما ستا به دا چې جرمني ته چې لاړ شو. باید دا تاسو ته اوس وایو چې دا څوک ویډیو ګوري تاسو څه وایي چې کوم ملک ښه دی جرمني ښه دی کو انګلینډ ښه دی؟ جهانګیر خان یو دغه ته انتظار دی او زما شوی دی خو بس زما دې سړي ته مې انتظار دی چې دا دغه شي بس بیا به ورځو د خیره د ورځو د خیره سره دغه نه مار به پرې ورځو. دا ځکه مې وویل چې ملک ګلی و تاریخ کې ګلی زموږ نه دیوالي موږ هڅې کوو نو هسې کوو خو تاسو څه وایي چې په کوم طرف ته هسې وکړو. صحیح ده ورور صحیح ده اوکې ده راشه مشوره شریکه کوي او تاسو کمنټ باندې به موږ دغه وکړو. ریاکشن درکړو. صحیح ده تھینک یو سو مچ د الله پاک. امید لرم چې ویډیو به تاسو کتي او خوند او مزه به هم ترې اخیستې وي. دا شان ویډیو راته مخې ته راغله د عظمت خان ما چې ستاسو هم شریکه کړم نو زمونږ دا چینل هم ورسره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په ټیم داسې ویډیوګانې میلاویږي. او اوس ماله اجازت راکئ د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.